سلامونه ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د مرغومي یا جدي 22 او د جنوري 12 نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغان سولې بهیر کې د پاکستان هڅو ته د سولې د شورا هیلهمندي. د سولې عالي شورا وایي د پاکستان لومړنۍ هڅه به نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د علماو د یوې غونډې جوړول وي. ما وقت خوشبینی خود محتاطانه اظهار میکنیم در این بخش به خاطر است که منتظر میمانیم که اولین گامشان بعد از سفر ما ببینیم که خوشبختانه جدوجهد صورت گرفته روی صدایشان واحد شده روی است. د ولسي جرګې ټاکنو د پایلو اعلان کې د ځنډ له کبله د ټاکنو د کمیسیون لخوا د بخښنې غوښتنه. د ټاکنو کمیسیون وایي له خلکو بخښنه غواړي چې پایلې په وخت اعلان نه کړي. وایي د کابل پایلې د نن ورځې تر وروستیو اعلانوي. معذرت میخوایم که به سبب مشکلاتی که بود این نتیجه کابل تابال معطل شد و اعلان نشد. یوازې د بایومټریک شویو کسانو رایو ته په باور ورکولو د ولسي جرګې ټینګار. ولسي جرګې له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتي چې یوازې د هغو کسانو رایې دې ومني چې بایومټریک شوي دي. به تأسیس از این مصوبه ولسي جرګه آرای بایومتریک اعتبار بتن و غیر بایومتریک باید اعتبار داده نشود. جوزجان کې د میرمنو لپاره د ځانګړي رستورانټ جوړېدنه. شبرغان کې یوې میرمنې د میرمنو پر مټ او د میرمنو لپاره ځانګړی رستورانټ جوړ او د مقدونیې د نوم بدلیدو ته مثبته رایه. د مقدونیې پارلمان په زیاتو رایو سره د دې هیواد نوم شمالي مقدونیه کړ. خیر راغلی. خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملګري وکړئ. زه فواد تکبرزی. د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو د سیمه ییز اجماع لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي محمد عمر داودزي سره په لیدنه کې هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان د علماو یوه غونډه جوړه شي. د سولې عالي شورا ویاند وایي پاکستان تر پخوا په توپیر سره ژمنه کړې چې د افغان سولې لپاره به یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کوي او طالبان به د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینوي. د سولې عالي شورا له اسلام آباد نه د ښاغلي داودزي په راستنېدو سره د افغان سولې په تړاو د پاکستان ژمنو ته خوشبینه ده او وایي پاکستاني چارواکو د ولسمشر له ځانګړي استازي سره ژمنه کړې ده چې د افغان سولې په بهیر کې به رښتونې مرسته وکړي. ما وقت خوشبینی خود محتاطانه اظهار میکنیم در این بخش به خاطر است که منتظر میمانیم که اولین گامشان بعد از سفر ما ببینیم که خوشبختانه جدوجهد صورت گرفته روی صدایشان واحد شده روی است. پاکستان تر دې وړاندې هم د سولې د خبرو د لارې اورېدو ژمنه کړې وه خو دا ځل به یې له تېرې هغې سره څه توپیر وي. تا زمانی که ما با خود پاکستان مشکلات که داریم اونا رو حل نکنیم پاکستان صادقانه در قضای افغانستان داخل نخواهد شد. اجماع منطقوی بسیار ضرور است و کشورهای مثل چین و هند و پاکستان و ایران و روسیه و کشورهای منطقوی همگی در مجموع میتونن اجماع منطقوی رو به وجود بیارن. په داسې حال کې چې حکومت تمه لري ګاونډي او لویدیځ هیوادونه طالبان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې په بهیر کې د یو شمېر هیوادونو پر ښه کېدو نیوکه کوي. شک ما این است که کشورهای گفتگو کننده با طالبان به جای اینکه برای حل و فصل بحران افغانستان کار کرده باشند به بهانه همکاری برای ایجاد صلح با طالبان رابطه علنی برقرار کردند و به نوع به آنها مشروعیت بخشیدند. همونطور که تروریستا ابعاد و ریشه های منطقه‌ای داره بنابراین همکاران بین المللی ما از جمله کشورهای منطقه میتونه که در پروسه صلح افغانستان بسیار بسیار مهم باشه. اخوا ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې په یوې غونډه کې د افغان سولې پر بهیر بحث وشي. در ملاقاتی که آقای کاملوف وزیر خارجه ازبکستان با وزیر امور خارجه کشور داشت روی گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تاکید کرد و اینکه هیچ گزینه دیگری نمیتونه راه حل باشه. په دې غونډه کې به د منځنۍ اسیا هیوادونو او د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. سولې ته به د افغانستان رسیدل په دې غونډه کې یوه د بحث وړ موضوع وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خلکو بخښنه غواړي چې د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نه کړي او زیاتوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې ټاکنو اعلان کې د ځنډ لامل د نمایندانو رایو ښکته پورته کول بولي. ورته مهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د 10 ولایتونو ټاکنیز شکایتونه څېړل شوي او وروستي شوي. د ولسي جرګې ټاکنو له ترسره کېدو نږدې 3 میاشتې تېرېږي خو تر اوسه ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې په بشپړه توګه اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له 15 ټاکنیزو حوزو نه د 3 حوزو لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي خو د کابل او کوچیانو د حوزې پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. معذرت میخوایم که به سبب مشکلاتی که بود این نتیجه کابل تابال معطل شد و اعلان نشد ولی قسمی که در چند روز به شمول پنجشنبه و جمعه همکارا به شدت کار کردن تا حد نهایی ساختن. امیدوار هستم به زودترین فرصت امروز و فردا بخیر رسما اعلان شود. د ټاکنو پر بهیر یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو له لوري نامشروع غوښتنې د دې ټاکنو د پایلو د اعلان د ځنډېدو یو لامل دی خو د ټاکنو کمیسیون دا تورونه ردوي. پراگندگی بسیار زیاد است. کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونه که تمام مشکلات کابل حل بکنه و به یقین هستم که اگر نتیجه اعلان شود یعنی بیشتر این مورد اعتراض و در عین حال شکایت قرار خواهد گرفت. بحث معاملات پولی و مسئله فساد اخلاقی برای ما گزارش داده شده که همچون مسائل وجود داشته. د ولسي جرګې شمېر غړي هم د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو څرنګوالی فساد پیدا کوونکی ګڼي. امیدوار هستم کمیسیون شکایات انتخاباتی همینطور که دست به قرآن گذاشته و به ملت مسلمان افغانستان تعهد کرده در بحث شفافیت پروسه ملی به این مسئله مطابق به وظایفشان عمل بکنند. اخو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 10 ولایتونو د شکایتونو د څېړلو د بهیر د پای ته رسېدو خبره کوي او ډېر ژر د ټاکنو کمیسیون ته د خپلو پرېکړو د لیږلو خبر ورکوي. وجود برخی از موضوعات باعث شده که یکی دو روز دیگه هم به تأخیر بفته و امروز فردا لااقل 10 ولایت از او ارسال خواهد شد. کابل او شمول نورو ولایتونو کې د 3 میاشتې پر 28 او 29 د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان راهیسې تر اوسه شاوخوا 3,000 شکایتونه ورسېدلي دي. له دې سره پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک شویو رای ورکوونکو کره شمېر نه دی ویلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له 3 میلیونو زیات رای ورکوونکي بایومټریک شوي دي خو پر ټاکنو څارونکي بنسټونه بیا وایي دا شمېر له 2 میلیونو هم کم دی. ورته مهال ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتي چې یوازې د هغو کسانو رای دې ومني چې بایومټریک شوي دي. د ولسي جرګې په ټاکنو کې پر درغلیو د نیوکو له زیاتېدو وروسته ولسي جرګه د ټاکنو له کمیسیون غواړي چې یوازې هغه رایې چې په بایومټریک دستګاهو کې ثبت شوي دي باوري وبولي. به تأسیس از این مصوبه ولسی جرگه آرای بایومتریک اعتبار بدن و غیر بایومتریک باید اعتبار داده نشود. خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په بایومټریک دستګاهو کې تخنیکي ستونزو له امله به څه باندې 1 میلیون هغه رایې چې په بایومټریک دستګاهو کې ثبت نه دي هم د اعتبار وړ وبلل شي. اگر ما لیستی فهرست رای دهنده های بایومتریکی می داشتیم شاید به هیچ نوع چالش روبرو نمیشدیم ولی متاسفانه یک تجربه اول بود هم به کمیسیون و هم به مردم افغانستان یک لیست بدون بایومتریک جور شده. کمیسیون شکایت انتخاباتی در صدد آن است که ارزیابی نهایی خود را در پایان پروسه نسبت به ولایت‌های مختلف داشته باشه و در وقت یک تصمیم قاطع بگیره. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو رایو شمېر چې په بایومټریک دستګاهو کې ثبت شوي دي شاوخوا 3 میلیونه بولي خو پر ټاکنو څارونکي بنسټونه دا رایې تر 2 میلیونو کمې بولي. گزارشات ما بیانگر است که استفاده بایومتریک در یک سطح بسیار پایین بوده. آنچه که کمیسیون ادعا میکنه متاسفانه بر اساس نظارت ما و پوشش نظارتی ما دقیق نیست. له دې ټولو سره په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې باور دی چې جدي ټاکنیزو اصلاحاتو ته اړتیا ده. دغه سفارت په یوه ویناپاڼه کې راغلي چې ټاکنیز بنسټونه باید پر دغو بنسټونو د خلکو باور بیرته ورخپل کړي.
پلازمینوالو ته اوبو رسونه کې د اوبو رسونې د شرکت د بېوسۍ له کبله په لسګونو خپلسرو او غیر معیاري شرکتونو ته د فعالیت اسانتیا برابره شوې. دمګړۍ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ځینو کسانو په خپل سر ژورې څاګانې کیندلې دي او 1 متر مکعب اوبه په 40 افغانۍ پر خلکو پلوري. د اوبو رسونې شرکت وایي دغه شرکتونو ته د کار جواز ورکول د څو بنسټونو اړوند موضوع ده، خو د اوبو رسونې د دې خپلسرو شرکتونو له منځه یوه هم دوی سره همغږي نه ده کړې. په پلازمینه کې تر ځمکې لاندې د اوبو په کموالي او دغه اوبو په ککړتیا سره د ښار ډېرې برخې د اوبو له کموالي سره مخ شوي دي. دا وضعیت دغو کسانو په ګټه پرېوتی چې په خپل سر د ژورو څاګانو په کیندلو سره تر ځمکو لاندې اوبه په خپل زړه پلوري. دا د اوبو د ویشلو شبکه ده چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا په خپل سر د یوه شرکت له لوري جوړ شوې ده. د 100 متر آلوی چا افر کرده تمام آبای منطقه را خشک میکنه. حالا ما آبی که ما در 40 متر یا 35 متر آب داریم اونمو آبا کلش از بین میره. پایپ لیک کیږي، سبا ته د دیوال غورځېدلو خطر لري، د دیوال د نم اخیستل نه ډېر مشکلات پیښیږي. دا هم د اوبو د ویشلو مرکز او هغه ځای چې ژورې څاګانې پکې کیندل شوي دي له دغه انګړ نه د تصویر اخیستو اجازه نه راکول کیږي. امر گرفته به حساب گرین هاوس یا کدام گرین هاوس کوچک جور میکنه. فی الحال میخواد منطقه را به حساب پایپ دوانی گپا کرده که تا پایپ گپاش معیاری نیست. د کابل د اوبو رسونې رئیس پلازمینه کې تر ځمکو لاندې اوبونه په خپلسري او غیر معیاري توګه د اوبو پر اخیستو په اندېښنې سره وایي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره باید د اوبو او برېښنا وزارت، صنعت او سوداګرۍ وزارت، ښاروالۍ او خصوصي برخې ترمنځ همغږي رامنځته شي. هیله مې همدغه ده زما د ضربت اداراتو ارګانونو نه دا چې په آینده کې د کابل ښاریان او بالخصوص د افغانستان د ښاري اوبو رسولو کمیسیون په چوکاټ کې د کابل زون ریاست د مشکلاتو سره د اوبو د کمښت او نورو مسایلو سره مخامخ نشي، یو هماهنګي باید ایجاد شي. په دغه راپور کې مو د اوبو او برېښنا وزارت چې تر ځمکو لاندې د اوبو د مدیریت مسؤل دی نظر ترلاسه نه کړی شو. د اوبو رسونې او کانالیزاسیون شرکت تر اوسه په کابل ښار کې یوازې 80,000 کورنیو ته خدمتونه وړاندې کوي، خو په پلازمینه کې په خصوصي شبکو کې د اوبو پر مصرف چې تر ځمکې لاندې اوبو نه ګټه اخلي محدودیت نشته. د هیواد په سویل ختیځ زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سیمهییز دفتر وایي د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 80 سلنه خلک روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د وضعیت ورته د اندېښنې دی. سیمهوال هم له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. دوی وایي چې سویل ختیځ کې د پکتیا روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. عبدالحق عمري ریپورټ راستولی. د هیواد په سویل ختیځ زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ګردیز سیمهییز دفتر وایي د دوی یوه تازه سروې ښیي د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 80% اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي د روغتیا په برخه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. 80% خلک د صحت د حق نه محروم دي او لاسرسی ورته نه لري او دا هم د کمیسیون لپاره د تشویق وړ کوم ولایتونو کې زیاته همدغه زموږ ساحه کې. طالب خان د پکتیا ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او خپل زوی د تداوی لپاره مرکز ګردیز ته انتقال کړی دی. طالب خان وایي د ولسوالۍ ډیری ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي. بیا تبان که ښځه د ماشوم مرګ علاقه ته رسېدی موږ یاره د خپله شیرینه او تبان به زوزي میدون ته مړوله. زوزي میدون ته نه ورسېده، ښځه مړه شوه، ماشوم آسیب کې مړ شو. لکه زما د ماشوم د وایې خپلې وجې نه مې ماشومان کور پرې کې دي او دا مې داخل کړی دلته. نن څلورمه ورځ داسې ټېسټ سپارښت مې پوره شوی، 3 ورځې نن ډاکټر پسې ولاړم، دغه اطفال ورته څه ورته وایي ډاکټر نه دی. په همدې حال کې د پکتیا ساحوي روغتون مسؤلین وایي د دوی زیاتره ناروغان د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي دي. دوی زیاتوي اوس هم په مرکزي روغتون کې یو شمېر طبي برخې غیر فعالې دي. دې سره یو 3 بخښونه نور هم اضافه شو چې یو د جلدي بخش ده، یو د چوبولو بخش ده او بل د عقلي عصبي بخش ده. خو زیات ضرورت چې کوم دلته ده هغه د نیورو سرجري بخش ده یا د جراحي عصب بخش ده، ځکه دلته منطقه غرنۍ دلته زیات ټکر هم کېږي. د یادونې وړ ده د دې راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د پکتیا د عامې روغتیا مسؤلینو نظر واخلو، خو په دې تړاو خبرو ته حاضر نشول. نور خبرونه لږ ځنډ وروسته.
بیا هم ښه راغلاست. د هلمند ولایتي شوراوی دغه ولایت کې ګڼې پرمختیایي پروژې د وسله طالبانو لپاره د عایداتو یوه سرچینه بدله شوې. د هلمند ولایتي شورا مشر وایي په ناامنه سیمو کې د پرمختیایي پروژو نه په باج اخیستنې سربیره وسله طالبانو د یو شمېر پرمختیایي پروژو پر سر مالیه اخیستنه هم پیل کړې. د هلمند ولایتي شورا مشر دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې په تیر مالي کال کې په دغه ولایت کې 121 پرمختیایي پروژې ګټنې ته وړاندې شوي دي. عبدالله حمیم ریپورټ راستولی. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې ډېری پرمختیایي پروژې د وسلوالو طالبانو لپاره عایداتي سرچینې دي. د نوموړي په خبره د هلمند ولایت په یو شمېر داسې سیمو کې پرمختیایي چارې مخته وړل کېږي چې په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او وسلوال طالبان ورڅخه باج اخلي او آن په داسې سیمو کې چې په بشپړ ډول د حکومت تر حاکمیت لاندې دي هم مالیه ټولوي. خو ښه مثال هم دغه د چنجر سړک دی چې هغوی روپۍ پکښې کې واخیستلې او دا خپله د دغه روپو اخیستل زموږ د هلمند ولایت والي صاحب هم تاییدوي چې هو دوی روپۍ پکښې کې اخیستې دي. ټول خلک هم تاییدوي او روپۍ پکښې کې اخیستې هم دي. ورته نورې پروژې چې په هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې ترسره کېږي چې د دوی د طالبانو لاسرسی ورته وي بدون د مرکز لښکرګاه ښار سره. که چیرې په مرکز لښکرګاه ښار کې هم بعضې پروژې د هغه شرکتو والا سره طالبان په اصطلاح ټلیفون ورسره کوي، رابطه ورسره نیسي په دې خاطر چې موږ ته پیسې راکړي، لس فیصدي راکړي. په تیر کال کې په هلمند ولایت کې 121 لوی او وړې پرمختیایي پروژې د هلمند په مرکز او بېلابېلو سیمو کې پلي سوي دي. د مسؤلینو په خبره په دغه کال کې په ډېر کم شمېر کې پروژې د یو لړ ستونزو له امله راتلونکي کال ته وځنډېدلې. مالي کال کې خو پروژې نسبت به تیر کال ته نورو کالو ته به زیات سي چې هغه به د زراعت په برخه کې، د بندونو په برخه کې به وي او د برق په برخه کې به وي او د سړکونو او پلونو په برخه کې. خو د هلمند والي وایي د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې د امنیتي ساحې د پراخوالي له امله ډېری پروژې پلي سوي او تمه لري په راتلونکي کال کې د نورو کلونو په پرتله ډېری پروژې په دغه ولایت کې منظور سي. 2 کود لرونکي پروژې وې چې موږ درلودلې په هلمند کې چې د 2.5 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې قیمت و چې د دې جملې څخه اکثریت تقریبا 25 میلیون ډالرو په ارزښت باندې فزیکي پیسې هم ورته انتقال شولې هغه پروژې تطبیق شوي دي. او همدارنګه موږ 50 پروژې چې هغه انفرادي پروژې موږ بل لیست لرو چې په انفرادي شکل سره ریاستو ته د مختلفو لارو څخه تطبیق ورکول شوي. د هغو جملې څخه هم تقریبا د 511 میلیون افغانیو په ارزښت باندې پروژې وې چې د دې جملې څخه اکثریته برخه یا زیاته برخه په مصرف ورسېدله. 450 میلیون افغانیو په ارزښت باندې پروژې په هلمند کې په ټولو سکتورو کې تطبیق شولې چې له نیکه مرغه موږ ویلی شو چې د تیر کال په نسبت باندې زموږ د بودیجې د مصرف فیصدي ښه فیصدي و لوړه فیصدي وه چې ښه مصرف. هلمند د هیواد د ناامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې په څو ځله په دغه ولایت کې ناامنۍ د پرمختیایي پروژو د ځنډ او خنډ لامل ګرځېدلي دي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د جوزجان په مرکز شبرغان کې د لومړي ځل لپاره یوې مېرمنې د ښځو لپاره ځانګړی رسټورانټ جوړ کړی. د دې مېرمنې نوم ملالۍ مبارز دی. وایي موخه یې دا ده چې ښځو ته کاري اسانتیا برابره شي. مېرمن مبارز زیاتوي د رسټورانټ کې ټولې مېرمنې کار کوي. دا وایي چې لوی زړی کړی او دود یې مات کړی دی. د ښځو د یوه رسټورانټ په جوړېدو سره یې د هغو دودونو د ماتولو لپاره ګام پورته کړی چې د ښځو لاسپښې تړلي دي. سیاست بر من انگیزه های مختلف آمده میرفت که چی رقم باید رو شروع بکنم و از کجا باید شروع بکنم، چی مشکلات را در مجموع در نظر بگیرم و آنچه بر من زیاد داد این بود که باید یک فضایی باشه، کامپلکس باشه که خانم‌ها وقت داخل از این فضا میشن یا دیگه میان در مجموع تمام مشکلات خود باید مرفوع بسازن. چی از نگاه عزیز که یک چند لحظه خوش بگذره برای دوستاشون خوش بگذرونن یا سفری بکنن. په دې ځای کې ښځې کولی شي د کالیزې، فراغت او میلمستیاو په څېر پروګرامونه جوړ کړي. دلته د مطالعې لپاره بېل ځای او روغتیایي توکي هم په پام کې نیول شوي دي. یک بورد را به این شکل آماده ساختیم. او بورد همیشه هر روزه بررسی کرده میریم. هر جایی که از سایت های اینترنتی میبینیم وظیفه اعلان شده باشه میایم اینجا نصب میکنیم و خانم‌ها میتونن که از اینجا استفاده بکنن و
وظیفه داخل خود پیدا بکنن. په دې ځای کې د ښځو لپاره د کارموندنې اعلانونه هم کیږي څو له دې لارې ښځې د ځان لپاره کار پیدا کړي. دا کار د یو شمېر ځوانو میرمنو له هرکلي سره مخ شوی دی. قبلا مثل یک جایی هیچ وجود نداشت که آنها بیاین از اینا مستفید شوند و بسیار به بازارها که میرفتن مثلا به جای نگاه میرفتن با بیروبار و چیزام روبروی میشدن به عنوان مورد آزار اذیت میشن و اگر اینجا بیاین میتونن که بسیار راحت باشن و درباره هر چیز که بخواین اینجا صحبت کردن میتونن. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان شاوخوا 300,000 نفوس لري چې د ښار ډیری اوسیدونکي په تیره د میرمنې د تفریحي ځایونو له نشتوالي شکایت لري. اوس د دې ښار یو شمېر ښځې خوښې دي چې د دغه رستورانت په جوړېدو سره د دوی لپاره د تفریح ځای برابر شوی دی. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د اسلامي مقاومت په نوم د نهضت بنسټګر عبدالحمید خراساني وایي کورنیو چارو وزارت د پرده لګېدلي تورونه ثابت کړي. خراساني په یو ویډیوي پیغام کې پرده لګېدلي ټول تورونه رد کړي او وایي د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح ورسره شخصي دښمني لري. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي پر خراساني د لګېدلو تورونو په اړه اسناد او شواهد شته. د کورنیو چارو وزارت له لوري د عبدالحمید خراساني نوم په دې وروستیو کې د هغو کسانو په نوملړ کې شامل شوی چې په کابل ښار کې په جنایي جرمونو او د عامه نظم پر ګډوډولو تورن دي. د کورنیو چارو وزارت عبدالحمید خراساني باج اخیستونکی بولي او وایي د وژنې، برمتنیونې او قاچاق تورونه هم پرې شته، خو عبدالحمید خراساني دا تورونه ردوي. گفتید ما اخاذی کردیم، زورگویی کردیم، آشوبگری کردیم. این تمام اتهاماتی که از طرف شما بی اساس و بی بنیاد و بی مورد است باید مدارک قوی، شواهد، اسناد، تمام مواد لازمه قانونی که یک جرم را بالای ما ثابت بسازد و مردم به رسانه ها ارائه کنید. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عبدالحمید خراساني پر وړاندې اسناد او شواهد شته، خو د شته اسنادو په تړاو نور معلومات نه ورکوي. هر اداری که علاقه‌ای را داشته باشه که در مورد سوابق جرمی از اینا معلومات دریافت بکنن میتونن به نهادهای کشفی ما مراجعه بکنن. ما اسناد کافی داریم که نشان میده که اینا در تعدادی از جرایم دست دارن. په دې لړ کې حقوقپوهان وایي د دغو تورونو په تړاو محکمه پریکړه کولی شي. و متهمین باید به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند و حق دارند که از اتهام مربوط خود اطلاع حاصل کنند. که وزارت داخله در زمان نشر چنین اسناد با مراجع عدلی و قضایی افغانستان موضوع را باید شریک ساخته باشه و در روشنایی از او چنین اقدامات را انجام بده. د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د نږدې 300 هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا په ناقانونه کړنو او زور کارولو تورن دي. اگر اسناد شهود اگر وجود می داشت بر رویت اسناد اهداف امو اشخاص افراد مشخص می شد، اینا اجرات را می کردن. این که اعلان کردن پیش از پیش یعنی به این معناست که برای مجرمین خبر میده که انتباه خبر باش که ما آمدیم تو را میگیریم. اخو د کورنیو چارو وزارت له امنیتي او دفاعي ارګانونو بهر کسانو ته خبرداری ورکړې چې خپل ساتونکي د موټرو په باډیو کې نه لیږدوي او دغه راز په کورونو کې له نیمه درنو وسلو د کار اخیستو او پر موټرو د هغو د نصب کولو حق نه لري. درنو لیدونکو پام وکړئ اوس هم یو تازه خبر ته چې دا شیبه موږ ته راورسېد. څو دقیقې وړاندې د هرات ښار اړوند شپږمې اوزې باندې برید شوی دی او ویل کېږي چې له برید وروسته دغلته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي او د امبولانسونو د تګ راتګ غږ هم اورېدل شوی دی. سیمه کې د تلونیوز خبریال نصیر احمد صالحي وایي چې د پیښې په تړاو د جزئیاتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی. یو ځل بیا هم تکراروم چې څو دقیقې وړاندې د هرات ښار شپږمې حوزې باندې برید شوی دی او اوس هم د پیښې په ځای کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي او ویل کېږي چې د امبولانسونو غږونه هم اورېدل شوي دي. د دې خبر د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره اوسئ. اوس هم خبرونو ته دوام ورکوو. د کابل والي وایي تیر څه کم یو کال کې پلازمینه کې څه باندې 10,000 جریبه ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځولې او د 15,000 جریبه ځمکې د غصب مخنیوی کړی دی. د کابل والي د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه هم ویلي او وایي پولیسو په تیر څه کم وخت کې 2500 تنه کسان
د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او دغه راز شاوخوا 600 ټنه نشه یي توکي هم کشف او ضبط کړي دي. د کابل والي په یوه غونډه کې دغه ولایت د ځایي حکومت د لاسته راوړنو او د هغه پر وړاندې د شتمنیو خبره کوي. د کابل والي وایي چې تر اوسه پلازمینه کې د 15,000 جریبه ځمکې د غصب مخه نیول شوې ده او څه باندې 10,000 جریبه نور ځمکه له غاصبانو سره ده او په کابل کې د 600 خپلسرو ودانیو کار درول شوی دی. یک سیستم کاملا مافیایی جور شده بود. در عقب از او اعضای پارلمان هم بودن، حتی در هیئت اداری پارلمان بودن. ما این قبلا هم گفتیم، حالا هم میگم ترسی از گرفتن نام‌های اونا نیست. ښاغلی حیدري وایي چې په تېرو 10 میاشتو کې نږدې 2400 تنه د بېلابېلو پیښو په تېره بیا د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي دي او په دې موده کې د 80 ترهګریزو پیښو مخه نیول شوې ده. نوموړی د یو شمېر هغو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د شکمنو کسانو په نوملړ کې نومونه راغلي دي. در لیست اول ما فکر میکنم غلط نکنم 8 نفر است که مراجعه کردن. در لیست دوم هم یک تعداد زیادشان، یعنی از همین 16 نفر اکثریتشان خودشان مراجعه کردن که تصفیه حساب کنن. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې اوسیدونکي د جنایي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي او پولیس د امنیت په ټینګښت کې په بې پروایي تورنوي. ما از اقدامات معطوف به قانون و جدی وزارت محترم داخله در مبارزه با گروه‌های تروریستی، با مجرمان و جرایم سازمان یافته حمایت می‌کنیم. د کابل د والي د فعالیتونو یوه بله برخه د کابل د ښځو له زندانه لیدنه ده چې په وینا یې لسګونه ماشومان د خپلو میندو په جرم له خپلو میندو سره بندیان دي چې په دې لړ کې 15 مېرمنې له خپلو ماشومانو سره زنداني دي. د هغو کسانو کورنۍ چې د بدخشان کوهستان کې د سرو په لټه د غره خویدو پیښه کې ژوند بایلله شکایت کوي چې ځایي چارواکو ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. هغوی وایي که څه هم له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو مرستې ژمنه شوې وه خو تر اوسه ورته د پیسې نه دي ورکړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي د هوا خرابۍ او د لارو بندښت له کبله تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دغې ولسوالۍ ته لاړ شي. یوه اونۍ وړاندې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د یوه غره ښویېدو د سرو زرو د یوه کان نږدې 40 کارګرو ته مرګ ژوبله واړوله. وروسته د بدخشان ځایي چارواکو دې پیښې د هر وژل شوي له کورنۍ سره د 50,000 افغانیو او د هر ټپي له کورنۍ سره 1000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. خو دا کورنۍ وایي چې له دې پیښې نه د نږدې یوې اونۍ په تېرېدو سره یې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي. اگر کمک ها به موقع نرسه واقعا یک جفای بسیار بزرگی از در حق مردم، چون مردم بسیار مستحق هستند و مردم بسیار بیچاره و غریب هستند. اخوا د بدخشان د ولایتي شورا یو شمېر غړي د طبیعي پیښو زیانمنو شویو ته د مرستو په رسولو کې ځایي چارواکي په بې پروایي تورنوي. دانش زمینی که در راه صورت گرفته جانی از اکثریت دوستای ما را اونجا گرفته و اکثریت دوستای ما زخمی هستند. راه ها صعب العبور، تیاره نیست که به اوجا بره، مشکلات بیش از حد هست. شاید کسایی که زخمی زیادتر دارن شاید تلف شوند و مشکلاتشان در سردی هوا بیشتر شود. خو د بدخشان ځایي چارواکي وایي چې د شهیدانو پر کورنۍ یې نږدې 1 میلیون افغانۍ ویشلي دي. نامساعد بودن وضع جوی باعث به تاخیر آمدن هلیکوپترها به ولایت بدخشان شد و همکنون دیروز هلیکوپترها اینجا رسیدن. هنوز هم وضع جوی مساعد نیست ما به محل بریم. د کوهستان ولسوالۍ پر زړه بوږنوونکې پیښه سربیره اوس د هوا په سړېدو سره د بدخشان له مرکز سره دغه ولایت د 12 ولسوالیو لارې تړل شوي دي. اوس کارپوهان په دې باور دي چې که حکومت چمتووالی ونه لري داسې پیښې به بیا وشي. د سولې عالي شورا وایي پاکستاني چارواکو د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غني له ځانګړي استازي محمد عمر داودي سره په لیدنه کې هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان د علماو یوه غونډه جوړه شي. د سولې عالي شورا ویاند وایي پاکستان تر پخوا په توپیر سره ژمنه کړې چې د افغان سولې لپاره به یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کوي او طالبان به د افغانستان حکومت سره خبرو ته کېنوي. په دې اړه هم د بحث لپاره د پوهنتون استاد اسد وحیدي ته بلنه وکړه. وحیدي صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. ډېر مننه کور سلامت اوسئ. که پیل دې وکړو چې پاکستان ته د ښاغلي داودزي سفر ته څنګه ارزوئ او دا چې هلته څه ویل شوي ډېر جزئیات نشته خو یوازې همدومره ویل شوي دي چې یوه غونډه به جوړیږي د پاکستان او د افغانستان د علماو او دا ویل شوي دي چې پاکستان تر پخوا په توپیر سره ژمنه کړې چې یوه سیمه ییزه اجماع به د افغان سولې لپاره رامنځته کوي او د دې هڅه به هم کوي چې طالبان د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو ته کوي. فکر کوئ چې داسې به وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تلویزیون کتونکو ته. زما معلومات دا دي چې اساسي غوښتنه د افغانستان د حکومت په دې خبرو کې دا وه چې پاکستان د له خپل نفوذ نه په کار اخیستنې سره طالبان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنوي. البته ځینې نور څنګزن مسایل هم وو. یو پکې د عالمانو غونډه ده چې دا به 2 میاشتې وروسته کېږي. ښه دا غونډه څومره مهمه ده څومره نه ده کېدای شي وروسته خبرې پرې وکړو. مګر اساسي بحث هغه دا دی چې پاکستان د افغان طالبان حاضر کړي چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. 2 بحث دي په دې کې. یو دا ده چې آیا پاکستان دا کار کولی شي که نه، دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې آیا پاکستان غواړي دا کار وکړي که یې ونه کړي. دواړه بحثونه شته. لومړی په اماراتو کې چې کله غونډه کېدله، پاکستان سعودي اماراتو دواړو ته ډاډ ورکړی و چې موږ به خپل فشار وکاروو، خپل نفوذ به وکاروو او طالبان به تاسو سره خبرې وکړي، د حکومت سره خبرې وکړي. سعودي امارات او حتی امریکې کابل کې چارواکو ته ډاډ ورکړ چې تاسو اماراتو ته راشئ، موږ به تاسو کینوو له طالبانو سره. له دې ځای نه حتی کسان په دومره جله بوتلل شول چې ویزې هلته ورته ولګېدلې، یعنې د امارات هوایي ډګرونو کې ورته ویزې ولګېدلې، ځکه چې دوی په بیړه باید تللي وای. مګر هلته دغه خبره ونه شوه، یعنې کینه ناستل. په سعودي کې بیا ژمنه وکړه چې په سعودي کې به دوی دا کار کوي، مګر دا کار یې ونه کړو یا یې ونه شو کړلی. په دواړه بحث کېږي. په دې کې 2 بحث دي. یو د دې وایي چې یعنې پاکستان ونه توانېد چې دا کار وکړي. یو بحث دا دی چې نه، یو بحث دا دی چې نه، وی نه غوښتل. طالبانو ته یې ویلي وو چې موږ به درته وایو چې ورسره کښېنئ، مګر تاسو دا کار مه کوئ. ښه دا خو معلومه وه چې 15 مهم طالبان له پاکستان نه تللي وو. په هغه الوتکه کې ورسره د آی مشر و ناست و، چلته یې په دې غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د آی مشر برخه اخیستې وه. د 3 هیوادونو او دغه راز د امریکې استازي په ډېر ټینګار سره طالبانو ته وویل چې خبرې وکړي، ونه کړل. حتی په مسکو کې خو یو روغبړ وکړ، که څه هم ډېر عادي سړي مشي وایي، عادي خبرې وې. مګر په دې کې تر دې پورې فشار راغلی چې تاسو له دوی سره ګډ لمونځ وکړئ. طالبان حاضر نه شول چې حتی د لمانځه په وخت کې راشي او دوی سره ګډ لمونځ وکړي. تر دې اندازې پورې بحث و. ښه اوس نو بیا همغه 2 بحث دي. که پاکستان نه غوښتل، څه بدلون شته چې پاکستان دې بیا وغواړي دا کار وکړي؟ آیا حکومت پر پاکستان هغسې فشار راوړي چې پاکستان دې قانون کړي؟ چې زه فکر نه کوم. دویم، آیا حکومت پاکستان ته هغسې څه ورکوي چې د پاکستان تصمیم بدل شي؟ زه فکر نه کوم. نو که دا بحث وي چې پاکستان په اصطلاح نه غوښتل مګر اوس غواړي، ولې غواړي؟ دلیل باید واضح شي ولې غواړي دا کار وکړي. څه بدل شوي چې پاکستان 1 اونۍ مخکې نه غوښتل طالبان کېنوي، 2 اونۍ اوس غواړي کېنوي؟ فکر کوئ چې ځینې فشارونه به د دې پایله نشي چې پاکستان خپل کوم فشارونه؟ مثلا د امریکا فشار. مثلا نو د امریکا فشار خو بیا د امریکایان د خبرې ورسره وکړي، نه زموږ حکومت. نو بیا خو د وځي خبرې بې معنا دي. لپاره وي چې طالبان وبخښئ پاکستان طالبان دې ته قانع کړي چې د افغانستان حکومت سره خبرې. زما په هڅه هم دا فشار خو باید امریکا راوړي. نو زموږ حکومت څه فشار راوړلی چې په دې اساس کوم بدلون نشته. حتی موږ د دغسې څه شاهدان نه یو چې امریکایانو په دې تړاو څرګندونې کړي وي چې پاکستان د متفاوت ګام واخلي. البته په 2 اونیو کې زما هدف دی د اماراتو له غونډې واخله تر چې 2 اونۍ هم نه کېږي، تر ننه پورې. دویم بحث دی چې طالبان پاکستان نشي کولی طالبان کېنوي، ځکه چې پاکستان خو یې دا کړې وه چې په اماراتو کې کېنوي، پاکستان یې دا کړې وه چې د سعودي غونډې جوړوي، مګر وی نشو کولی. یعنې فکر کوئ په دې صورت هم پاکستان نه غوښتنه بې ځایه ده. فکر کوئ چې پاکستان ته ګرانه ده چې طالبان ته قناعت ورکړي که نه غواړي یا هغه غوښتنې چې د افغانستان نه لري؟ ښه زه وایم چې په دواړو صورتونو کې که پاکستان نه غواړي چې طالبان کېنوي او که پاکستان نشي کولی طالبان کېنوي، په دواړو صورتونو کې د افغانستان د حکومت خبرې له پاکستان سره څه معنا لري؟ معنا نه لري. 3 ورځې 4 ورځې د وزای صاحب هلته دی، له مختلفو خلکو سره ګوري، تکراري بې معنا خبرې دي. دا د دې وخت نه دی چې حتی د افغانستان حکومت له پاکستان سره په دې موقف کې حکومت منزوي شوی، حکومت د سولې په خبرو کې نشته، آی پکې شته، د پاکستان پوځ پکې شته، پاکستان پکې شته، امارات شته کې، سعودي شته کې، امریکا شته، حکومت نشته. دا هغه وخت دی چې حکومت باید زموږ حکومت باید ډېر متفاوت دریځ ولري، یعنې معترض وي، باید بایکاټ وکړي، جدي غبرګون وښیي، پرېکنده چلند وکړي تر څو دوی ننوځي د سولې خبرو ته. یعنې که د خپلواکۍ بحث وي، د خپلواک سیاست او د رښتیا د سولې بحث وي، خو دغه لاره ده. دا نه ده چې پاکستان تا سره طالب نه کېنوي یا یې نشي کېنولی، ته ځې بیا ورسره کېنې او هېڅ لارې هم نه چې پاکستان قانع کړي. ویدي صاحب ستاسو باور شخصا ستاسو باور څه دی چې
پاکستان نه غواړي که نشي کولی طالبان د افغانستان حکومت سره کوي؟ زه چې څومره معلومات لرم دوه بحثه کوي طالبانو کې. یو هغه طالبان دي چې د پاکستان نه بهر دي، لکه قطر دفتر. په قطر دفتر د پاکستان کنټرول نشته، او بیا په ځانګړي ډول کله چې هلته 15 طالب بندیان له ګوانتانامو را وګرځېدل، هغه دفتر ډېر زیات قوي شو او د پاکستان نفوذ نشته پرې. مګر یو هغه طالبان دي چې په پاکستان کې اوسېږي، هلته یې کورونه دي. دا 3 ورځې وړاندې 3 طالب مشران قطر ته روان وو چې له امریکایانو سره ناسته وکړي. امیر خان متقي، ملا عباس اخوند او ډاکټر فقیر چې د طالبانو استازي وو، دا په کراچۍ هوایي ډګر کې ودرول شول. دوی پرې نه ښودل شول چې قطر ته لاړ شي. د قطر د غونډې د ځنډېدو یو اساسي علت هم همدغه و، یعنې پاکستان راوګرځول، دوی ته اجازه ورنه کړه. ځکه چې دوی قطر ته ویل چې طالبان که موږ اماراتو ته بوتلل یا سعودي ته بوتلل، اماراتو نه 3 میلیارده ډالر راواخیستل، د سعودي نه 6 میلیارده ډالر راواخیستل، تاسو څه راکوئ چې طالبان در پرېږدو؟ نو هغه طالبان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسېږي، هغوی د پاکستان تر کنټرول لاندې دي، کولی شي په زور یا په رضا. هغوی د طالبانو استازولي کولی شي په لوړه سطحه مثلا چې په حکومتونو سره اوس دا مسله ده چې که موږ طالبان د واحدې کتلې په توګه فرض کړو، ووایو چې دا یو واحده کتله ده، نو بیا دغه کسان چې نومونه یې اخیستل کېږي دا د رهبرۍ شورا غړي دي چې یا په اماراتو غونډه کې برخه واخیسته یا قطر ته روان وو، همدا چې ګرځول شوي چې ګرځول شوي دا د رهبرۍ شورا غړي دي. موږ ورته د کوټو شورا وایو، طالبان دې ته خپله د رهبرۍ شورا وایي. نو هغوی چې یعنې معنا تصمیم نیونکي کسان دي، دا سمه ده چې د رهبرۍ شورا ځینې کسان د قطر دفتر غړي هم دي. وبخښئ، فکر کوئ هغه کسان چې تاسو وایي چې په پاکستان کې د هغه طالبان او د پاکستان نفوذ پرې شته، د هغو طالبانو او د قطر د دفتر ترمنځ همغږي شته؟ همغږي شته له شک پرته. دوی په د دواړو خبره یوه ده، تماس کې دي، خبره یې تر ډېره پورې یوه ده، فقط توپیر دومره دی چې دوی تر فشار لاندې دي، هغوی نه دي. دوی مجبورېدلی شي، دوی په دوی فشار راوستل کېدلی شي، دوی د خپلې خوښې خلاف کار ته مجبورېدلی شي، هغوی نشي کېدلی. نور خو څه چې موږ وینو ظاهرا طالبانو تر ډېره پورې واحد موقف ساتلی دی. دا چې عمل کې به وروسته څه کېږي، یا کله چې جدي معاملو ته داخلېږي سولې ته، رښتیا طالبان به واحد صف ولري، که به تجزیه شي که به ټوټې شي، دا هغه خبرې دي چې له وړاندې د سړی وکړي. مګر له شک پرته چې د سولې غوندې لویې معاملې ته ننوځي، موږ به د طالبانو په لیکو کې د ټوټه کېدو شاهدان وو. په ځانګړي ډول کله د طالبانو اساسي شرطونه ونه منل شي، د بهرنیو ځواکونو وتل، د یو داسې افغانستان جوړېدل چې هغه پکې امریکایان نه نظامي او نه استخباراتي حضور ولري، د یو دغسې دولت جوړېدل چې هغوی د طالبان اسلامي نظام وایي یا اسلامي حکومت وایي، یا دې ته ورته نور اساسي غوښتنې کې طالبان ونه منل شي، نو طالبان به کېدای شي واحد صف پاتې نه شي. مننه. که چیرې پاکستان هماغه طالبان چې نفوذ ورباندې لري یوازې هماغه وکړی شي د افغانستان حکومت سره یې کښېنئ، ستاسې برداشت څه دی چې څه غواړي په بدل کې د افغانستان حکومت؟ زه فکر کوم د پاکستان معامله زموږ سره ډېره نه ده، له امریکایانو سره ده. په دې خاطر د وروستیو خبرو ته د سولې د وروستي بحث ته هم د پاکستان او د امریکې د معاملې په سترګه کتل کېږي. زموږ نه څه غواړي؟ زموږ نه خو یې به ډیورنډ غوښتلو چې ظاهرا هغه دی که رسمي شوی نه دی، خو ولسمشر غني ورته ډالۍ کو، سیمې خاردار پرې تېر دی. پاټا مسله وه، حل شوه، کیسه ختمه شوه، حکومت څه نه دي کړي. د پاکستان ضد عناصرو بحث و چې څه یې پرې ووژل زموږ حکومت او څه یې ژوندي ور تسلیم کړل. وروستي کسان یې د بلوچ ملتپالو نظامي مشر په کندهار کې و، او تر هغې وړاندې د پاکستاني طالبانو مشر چې په هوایي فرض کړه له امریکا سره که معامله کوي، څه معامله به کوي؟ ډېر واضح. اول خو دا ده چې پاکستان د امریکا نه غواړي چې کابل کې حکومت په زموږ تر ژور تاثیر لاندې وي، ډېر واضح. دویم د ډیورنډ مسله که دا کیسې ختمې دي. دریم بحث ته دی چې د امریکا نه به د امریکا سره لکه لینسي ګراهام د دوی مشهور جمهوریت غوښتونکی سناتور دی، هغه وایي آزاد تجارت مسله ده. نور امتیازات د هند په مقابل کې به ځینې شیان وغواړي. منځنۍ اسیا ته به لاره وغواړي، د اوبو د بندېدو له
مسالې به تضمین ورکړل شي چې دا به نه بندېږي. دې ته ورته په اساسي مسایلو به له امریکا سره معامله کوي، هغوی به طالبان ورته ډېره زیاته مننه کوم. ودان د پوهنتون استاد اسد وحیدي عقل راشي. او درنو لیدونکو د خبرونو دوام په بلخ کې معترض نوماندان وایي که شکایتونه ونه څېړل شي له خپلو پلویانو به وغواړي چې د ولسمشرۍ را روان ټاکنو کې ګډون ونه کړي. هغوی وایي د معترضو نوماندانو او ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ پرېکړه شوې چې د بلخ ولایت ټولې رایې به له سره شمېرل کېږي، خو د ټاکنو کمیسیون دا پرېکړه عملي نه کړه. ورته مهال بلخ کې د ټاکنو سیمه ییز دفتر وایي په پام کې ده چې دغه ولایت کې باید د 80 سلنه محلونو رایې له سره وشمېرل شي. د بلخ ولایت یو شمېر معترض نوماندان او د هغوی پلویان راټول شوي دي او د دې حوزې د رایو پر بیا شمېرنې ټینګار کوي. معترضان وایي چې 15 ورځې وړاندې دوی یو ټاکنیز کمیسیون سره سلا شول څو د دغه ولایت رایې بیا وشمېرل شي، خو د ټاکنو کمیسیون دا هوکړه نه ده عملي کړې. معترض نوماندان وایي که پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي او دغه راز د ټاکنو روڼتیا تضمین نه شي، دوی به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. صندوق‌هایی را که تیم تقاضا داره مکمل ای بازشماری شود و قناعت مردم حاصل شود و هر کسی که برنده شد ما تیم دست جمعی خواد برش تبریک گفتیم. اگر بازشماری رو نمی کنیم باز مردم مطمئن باشین که به جاده ها می برای از حق و حقوق خود دفاع میکنه و نمی خواهد که دیگه یک مشت جانی، یک مشت قاتل به نمایندگی از مردم ولایت بلخ بروه و در کرسی ولایت بلخ با زور، پول، تقلب، جلب برای نمایندگی بکنه اجازه را نمیده. په دې لړ کې په بلخ کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مسؤل هم پر دې باور دی چې د تلي د 28مې ټاکنو نیمګړتیاوې لرلې. به هیچ عنوان خواسته های نامزد وکلای معترض خلاف قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمی باشد. به هیچ عنوان نامزد وکلای معترض خواستار کامیابیشان در لیست نهایی نمی باشند مگر در صورتی که شفافیت و عادلانه بودن انتخابات در نظر گرفته شود. اگر به این مشکلات ها اگر به شکایات های ما رسیدگی نشه مردم افغانستان قطعا در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمیکنه و انتخابات ریاست جمهوری اصلا شفافیت و مشروعیتش نخواهد داشت. بدون شک مشکلات زیاد وجود داشت، اما در ارتباط ای که کاندیداها یک تعداد کاندیداها اعتراض دارن به خاطر ای که باید اعلان شود نتایج، ما فکر میکنم که اگر اینا انتظار بکشن که همین کاندیداهایی که اعتراض دارن به خاطر بازشماری این بازشماری صورت بگیره، این مشکلش در کجاست؟ باید همین مشکلات همین صندوقات دوباره شمارش شود، بعد از او باز میشه که نتایج اعلان شود. اخو په بلخ کې د ټاکنو د سیمه ییز دفتر رئیس وایي چې د بلخ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دوی نه غوښتي چې د 603 مرکزونو رایې بیا وشمېري. د دوی په وینا د دغو رایو بیا شمېرنه به له مرکزه د رایې ورکوونکو د نوملړ او د پایلو د پاڼو له راستنېدو وروسته پیل شي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست او له نړۍ دا چې د مقدونیې پارلمان د دې هېواد د نوم بدلولو ته مثبته رایه ورکړه. د مقدونیه د پارلمان زیاتو غړو په دې هوکړه وکړه چې دغه هېواد نوم د شمالي مقدونیه شي. دې کار سره نو یونان سره مخالفت ختمیږي او اروپایي ټولنې او ناټو کې د مقدونیه غړیتوب ته لار برابریږي، خو د مقدونیه ځینې وګړي د کار سره مخالف هم دي. مقدونیه پارلمان په یوې حساسه رایچونه کې دغه هیواد د اساسي قانون بدلون او د هغه له مخې پر شمالي مقدونیه دغه هیواد د نوم بدلول تایید کړل. د دې طرحې له مخې 80 رایو ته اړتیا وه او 80 استازو یې په ګټه رایه ورکړه، خو د حکومت مخالفو 29 استازو د رایو له ورکولو ډډه وکړه. بالاخره خپل هویت او ژبې پېژندلو ته ورسېدو. دا یوه عادلانه حل لاره ده. اوسنی اساسي قانون او نور قوانین ستاسو په ښه چلند سره ښه والی مومي. د مقدونیې یو شمېر اوسېدونکي هم پر دغه بدلون خوښ دي او هیله دي چې دا بدلون یې د هیواد په ګټه وي. زما لپاره مهمه ده چې هیواد مې د اروپایي ټولنې او ناټو غړی وي، ځکه دا کار زما او زما بچیانو او نور خلکو لپاره ښه دی. خو دغه هیواد یو شمېر نور خلک له دغه بدلون سره مخالف دي. هغوی وایي چې څوک حق نه لري د هیواد نوم یې بدل کړي.
Mislim дека оние што мислат дека Македонија هغه کسان چې دا کار د مقدونیې لپاره یو بری بولي خپلې موخې ته رسېدلي دي خو ځان غولوي مبارزه اوس پیل شوې ده یونان او مقدونیې له مودو راهیسې د دغه هېواد پر نوم اختلاف درلودلی دی یونان چې د مقدونیې په نوم یو ولایت لري ویریږي چې مقدونیه دغه ولایت پر تاریخ د مالکیت ادعا ونه کړي همدا مخالفت د دې لامل شوی دی چې مقدونیه تر دې مهاله ونه کړای شي د اروپایي ټولنې او ناټو غړیتوب خپل کړي او د فرانسې پلازمینه پاریس کې چاودنې لږ تر لږه 20 کسان ټپیان کړي د فرانسې پولیس وایي چاودنه د ګازو خورېدو له کبله شوې دا چاودنه داسې مهال شوې چې فرانسه کې د دولت ضد اعتراضونو له کبله جدي امنیتي تابعاوې نیول شوي دي Ce que j'ai déjà dit avant, mais vous étiez peut-être pas là, personne. او سم د اقتصاد او بیا رغونې برخه د ترانسپورت وزارت وایي د دوی هغه پروګرام له ننګونې سره مخ شوی چې موخه یې ښار کې د میرمنو لپاره د مسافرو د لیږد رالېږد د اسانتیا برابرول و د ترانسپورت وزیر زیاتوي د دې پروګرام هدف دا و چې د ځینو ښاري بسونو موټر چلوونکي د میرمنې وي له دې سره د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي لیږد رالېږد لپاره یو منظم سیستم نشته هغوی وایي په تېرو 18 کلونو کې حکومت دې برخه کې هیڅ نه دي کړي د ترانسپورت وزارت په روان کال کې اعلان وکړ چې په پلازمینه کې به د سورلیو د ښه لیږد رالېږد په موخه ښځینه موټر چلوونکي وروزي خو اوس د دغه وزارت چارواکي وایي سره له دې چې په دې برخه کې 30 میرمنو د موټرو چلول زده کړي دي خو د دوی په باور د بېلابېلو علتونو له امله دغه میرمنې په دې برخه کې کار نه کوي یک پیشنهاد به وزارت محترم مالیه دادیم در قسمت از که ما بتانیم تعداد از خانم‌های واجد شرایط از طریق یک پروسه استخدام بکنیم و برای اینا برنامه‌های مشخص آموزشی روی کار بکنیم و بعد از او این برنامه رو به خیر ابتدا در شهر کابل عملی بکنیم. اخوا د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د هېواد په ښارونو په تېره د پلازمینه کې د سم ترانسپورټي سیسټم له نشتوالي شکایت کوي هغوی وایي چې په دې برخه کې د څو مسؤلو ادارو له شتوالي سره سره تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی اما قدر پیسه را که اینا در جیبای خود میندازن اگر به می سیستم سرکسازی و اینا مصرف بکنن سهولت است برای همه مردم دولت نه ځان ته ایزګاه لري نه دولتي ملي بسونه شته دی نه شخصي ملي بسونه شته دی په پلازمینه کې د نفوس په زیاتېدو سره د منظم ښاري ترانسپورټي نظام د بنسټونو نشتوالی په پلازمینه کې یوه هغه ننګونه ده چې تل ترې شکایت شوی دی اوس مهال د موټرو د درېدو د ځایونو پر ناڅرګندوالي سربیره په ښاري ترانسپورټي نظام کې بې بندوباري هغه ستونزې دي چې د پلازمینې اوسیدونکي ورسره مخ دي زابل کې سوداګر او خلک شکایت لري چې د کرنیزو محصولاتو لپاره بازار نشته د زابل خلک وایي سږ کال یې د وچې میوې حاصل ښه خو بازار ورته نه لري هغوی وایي د دې توکو د ساتنې لپاره ځای نشته او د خرابېدو ویره لري بادام ممیز انجیر او یو شمېر نورې میوې د زابل د بڼونو حاصلات دي چې هر کال له دغو حاصلاتو نه د دغه ولایت کروندګرو او بڼوالو ته مناسب عاید نه رسیږي خو سږ کال دغو ستونزو دغه ولایت بڼوال ور له مخه اندېښمن کړي دي موږ چې اوس بوربار په ویش کې بیرته راته ولاړ وای راشوا که دونه مسول هغه تی به بیچاره ورته وګوري چې ترجمه کلات لا کو ان شاء الله جبه څلور څو سر مالونه نه وځي که وځي هغه په ارزانو توګه وځي خرید او فروش نه لري نو خلک ډېر ورسره په تشویش کې دي اوس مهال د زابل سل ټنه وچه میوه زیره او نور کرنیز توکي په نامناسبو ځایونو کې دلۍ پراته دي یو شمېر کروندګر وایي چې خپلو محصولاتو ته د بازار په نشتوالي سره د خپلو حاصلاتو زیاتېدو ته خوښ نه دي اخوا د زابل د اقتصادي ریاست چارواکي په دې برخه کې ستونزې مني دا ډېر اړین کار دی تر څو چې موږ بازار موندنې وکړو او د بازار موندنې لپاره انشاءالله کار روان دی دا د یو ورځ کار نه دی زابل ولایت پخوا همداسې پاتې ولایت و چې چا توجه نه ده کړې او دا نشي کولی چې په یو ورځ کې دا کار وشي بل پلو د زابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي د حکومت د هوایي او ځمکنیو دهلیزونو پر پروګرامونو په نیوکه سره وایي چې د دغو لارو رامنځته کېدو د هغوی پر صادراتو هیڅ ډول اغېز نه دی کړی او د پلازمینې ځینې اوسیدونکي وایي کابل کې د میټروبس پروژې عملي کېدل ورته یو خوب ښکاري جزئیات په ریپورټ کې د افغان او سرای شمالي سیمو د سړکونو ترڅنګ د میټروبس جوړېدل او له برکي تر کوټي سنګي پورې د دې پروژې دوام په پلازمینه کې د میټروبس لومړنۍ لارې وې چې د سږ کال په پیل کې پلان جوړ شو خو د پلازمینې د یو شمېر اوسیدونکو په وینا تر اوسه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی مترو گفتن به خاطر مترو 1 سال وقت خواسته بودن 2 سال دیگه شد مترو ساخته نشد
و یک بحث شهری باشه که از یک جای به جای دیگه مردم حداقل در مسیرهایی که بیروبار است بتونن با آسانی رفته بتونن. در شهر کابل البته سرک‌هایش هم بازسازی کردن که سرک مترو است، اما فعلا وقتی که می‌بینیم نه سرک از مترو ساخته شده و نه مترو وجود دارد. کابل ښاروالۍ وایي چې اوس مهال ازبکستان نه د 25 میټرو بسونو د پیرلو په تړاو پر خبرو سربیره د دې پروژې پر تفصیل هم کار روان دی. دغه بنسټ وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره په خصوصي برخه کې د ظرفیت نشتوالی په دې برخه کې د ځنډ یو لامل دی. اول باید دیزاین تفصیلی تکمیل شود و تا زمانی که دیزاین تفصیلی نهایی نشده باشه ما موقعیت های ایستگاه هایش که در کجا بس استیشن ها ساخته شود، در کجا در چارایی ها چگونه تاسیسات به وجود بیاید او را تاسو خبرونه لیدونکو خپل ټول همکارانو په مننې خبري سات پای ته ورسید.